د ټیک ټاک مچه هغه ګانه راته ولګوه، یخني مې کېږي جانانه ډېره، لاسونه راکه رانه چاپېره. شابه دغه ملګرو د عدنان د مرګ نه مخکې چې کومې ویډیو کړې یو ویډیو هغه په تاسو په سر کې هم وکته، ډېرې زیاتې خوندورې د خندا ډکې ویډیو، او دی به چې په ټیک ټاک څه قسمه ویډیو کولې هغه به دا رنګې وي چې په بړستن کې به هغه مخ پټ کو او کم لیپسینګ چې دی هغه به داسې په یو نوي انداز سره کوو، نو هغه انداز به په ټیک ټاک نه و، د هغې وجې نه به د دې کوم ویډیو چې وه هغه ډېره زیاته زر وایرل کېده. کله چې هغې ځان ویشتو نو خلکو ته په هغه وخت کې پته نه و چې آیا دا یو ټیک ټاکر دی، خو بیا ورځ په ورځ باندې چې کوم دی خلکو ته پته لګېده چې آیا د دې د ټیک ټاک اکاونټ او دا کومې ویډیو چې دي هغه خو چا کتلې وي، نو خلکو چې کوم دی هغه د ټیک ټاک اکاونټ ته لاړو. اوس چې د هغې د ټیک ټاک کم فالوور دي نو هغه 1,15,000 دي، او د مرګ نه مخکې د دې کم فالوور چې دي هغه 60,000 وو. بار بار به په ویډیو کې ویل چې آیا ما فالو کوي، ماله چې کوم دی لایک راکوي، خو چا به لایک نه ورکوه. اوس چې غریب مړ شو نو په ورځ شپه کې چې کوم دی خلکو هغه پاریو ته په هوا بوتلی دی. بس الله تعالی دې هغه مل شي، ځکه چې خودکشي کړې ده او د خودکشۍ کومه سزا چې ده بس الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې معاف کړي. ډېر زیات ښه ماشوم و، کوم د عاشقۍ د وجې چې کوم دی هغه ځان وجلی دی، کوم عاشقي چې د نن سبا هغه زمونږ په دې ماشومانو کې هم راچوته شوې ده، هر سړی چې کوم دی نن سبا عاشق کېږي نو بیا چې کوم انجام وي هغه هم دارنګې راوځي. نو دغه کوم معلومات چې کومه لنډه شان ویډیو و هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.